پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. ننګرهار کې د یوې وسلوالې نښتې پر مهال 4 تنه ټپیان شوي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو غوښتي چې دوی ته د خپلواک او بې پرې څارلو زمینه برابره کړي. او له هېواده بهر ده چې یونان د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو لپاره یو کمپ پرانستی. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند واحد الله امان. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې پر مهال 4 تنه ټپیان شوي دي. ځایي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي تېره شپه شاوخوا 8 بجې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ککل باجړو سیمه کې وسلوالو د ګلدین په نامه د یو ځایي اوسیدونکي پر کور برید کړی چې پر مهال د دواړو خواو ترمنځ نښته شوې او پکې 4 تنه ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هېواد کې د بشر حقونو د سرغړونو ادعاو څارلو لپاره له طالبانو غوښتي چې د کمیسیون ته د خپلواک او بې پرې څارلو زمینه برابره کړي. دغه کمیسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم کمیسیون منحل شوی نه دی خو د روان کال د زمري میاشتې تر 24 وروسته کمیسیون د افغانستان د خلکو پر وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو کمیسیون وایي طالبانو نه یوازې دا چې د کمیسیون د ټولو دفترونو ودانۍ اشغال کړي دي بلکې له دغو دفترونو څخه د خپلو ناستو لپاره هم استفاده کوي او د کمیسیون له وسایلو لکه نقلیه وسایلو او کمپیوټرونو څخه هم ګټه پورته کوي. ناټو وایي د افغانستان په اړه پر نوو پلانونو خبرې روانې دي. افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د بحث موضوع ده. د راپورونو له مخې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او لوی درستیزانو 2 ورځنۍ غونډه رابللې ده او د بحث مهمه موضوع افغانستان دی. د امریکا د پوځ لوی درستیز په یو خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د ناټو غړو هیوادونو تر ټولو ستر هدف له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او خطرونو له منځه وړل دي. د په وینا له همدې امله د ناټو دفاعي چارواکي د افغانستان په اړه پر خپلو راتلونکو پلانونو خبرې کوي. غونډه پرون پیل شوې ده او نن به د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه خپلې نوې تګلارې او پلانونه شریک کړي. جانسن او بایدن پر افغانستان خبرې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا او برټانیا لوړپوړي چارواکي پر افغانستان خبرې وکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې روانه اونۍ د برټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په دې لیدنه کې د ګڼو نورو مهمو نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم خبرې کیږي. نړیوالې رسنۍ وایي بوریس جانسن به د افغانستان په تړاو پر بایدن فشارونه ډیر کړي څو له دغه هیواد سره بشري مرستې ډیرې کړي. برټانیا تر دې وړاندې هم امریکا ملامتوله چې بې وخته یې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل او له خطر سره د مخ کسانو پروا یې ونه کړه. امریکا بیا تل د سرتیرو د ایستلو په تړاو له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او هغه یې د ځان د ساتلو لپاره غوره اقدام بللی دی. د پکتیا مرکز ګردیز ښار کې یوه ځایي سرچینه وایي دغلته د ځمکې په سر شخړه شوې چې 3 ورونه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د سرچینې په وینا تېر ماښام ناوخته د مرکز ګردیز اړوند په شکرخیلو سیمه کې د ځمکې پر سر د 2 کورنیو ترمنځ شخړه شوې چې د یوې کورنۍ 3 ورونه پکې وژل شوي او یو بل یې ټپي دی. د یادې سیمې یو تن قومي مشر هېواد منلي رسنیو ته ویلي د شنبې په ورځ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د وژل شوو ورونو د تره یا کاکا زوی سره تر لفظي شخړې وروسته د نوموړي لخوا ورباندې ډزې شوي دي. اوس هم له هېواده بهر یونان د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو لپاره یو کمپ پرانستی. د راپورونو له مخې دغه کمپ ته پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي او ګرچاپیره یې له برېښنا سره په وصل شوو لاینونو او کیبلونو تړل شوی دی. سره له دې چې یونان له خپل دې کار دفاع کوي خو د کډوالو مدافع بنسټونه وایي چې له کډوالو سره باید د زندانیانو په څیر چلن ونه شي. د سرچینې په خبره کډوال بې ضرره وګړي دي او د یونان ټولنې ته هیڅ راز زیان نه رسوي. یونان داسې مهال دغه کمپ پرانستی چې تازه له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو دغه هیواد ته د کډوالو نوې څپې پیل شوي دي.
پښتونخوا کې 2 پاکستانی پولیس وژل شوي. د خیبر پښتونخوا په کوټ سیمه کې په یو وسلوال برید کې 2 پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. راپورونه وایي چې دا کسان د پولیو واکسین د ښځینه ټیم ساتونکي و چې وسلوال برید ورباندې شوی دی. د راپورونو له مخې په دې برید کې 2 پولیس ساتونکي ځای پر ځای وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. پاکستانی پولیسو ویلي چې ټپي روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه پورې د برید د پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تحریک طالبان پاکستان وار وار پاکستان ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړی دی. اوس هم یو څو لنډ خبرونه. هغه فلسطیني بندیان چې څو ورځې وړاندې د یوه تونل له لارې د اسرائیلو له تر ټولو خوندي زندان نه تښتېدلي وو بیرته نیول شوي دي. هغه چینایي ستورمزلې چې د 3 میاشتې وړاندې فضا ته تللي وو په بریالیتوب سره خپل ماموریت پای ته ورسوه او بیرته ځمکې ته راښکته شول. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې له ځنډ پرته د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي طالبانو سره افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت پر جوړولو خبرې پیل کړي دي چې تاجکان، ازبکان او هزاره هم پکې شامل وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا، استرالیا او برټانیا ترمنځ د شوي نوي امنیتي تړون په اړه غبرګون کې امریکا او استرالیا په دروغ ویلو تورن کړي دي. او وروستی خبر ده چې د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې د مکسیکو پلازمینه کې خلک د موټرو پر ځای کیبلي زانګوګانو کې سفر کوي. دغه کیبل 2 کیلومتره اوږد دی چې 370 زانګوګانې لري او په هره زانګو کې 10 تنه سفر کولی شي. د مکسیکو ځایي اوسیدونکي وایي دوی اوس د 1 ساعت لار په 20 دقیقو کې وهي او له حکومت خوشحاله دي چې سهولت ورته چمتو کړی دی. د دې ساعت وروستي خبرونه همدومره وو. له ملتیا مو مننه. تر بیا